بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو ملګرو، دې نه مخکې تاسو زموږ دوه پروګرامونه چې وو نو هغه په روزمره وینایي الفاظ چې کوم روزمره الفاظ چې موږ کوم استعمالوو د هغې هغه پښتو موښلو. د هغې نه لومبی چې وو نو د حرفونو دغه لکه زموږ 3 پروګرامه تاسو کتلي دي. دا څلورم پروګرام دی، خو دا هغه دی زه به اوس دې کې فلحال انګلیش ټکي استعمالوم، بیا به دا پښتو د هغې لپاره استعمالوو. د انګلیش دې لپاره به پکې چې کوم مشهور ټکي دي چې تاسو پرې پوهېږئ بیا به وروسته ورته د هغې معنی ښیم. لکه دا اوس هغه دي موږ دې ته وایو چې ټکنیکل غلطۍ چې کوم خلک کوي، دا هغه غلطۍ به وباسو کوم چې په لیک کې راځي یا موږ یو جمله ګورو او ویلی نه شو. د هغې لپاره دې نه شروع کوو. دا لفظ دی څه، دا به موږ چې چا نه تپوس وکړو چې څه کار دې وکړو، نو چې سوالي نو دې باندې به همزه لګي، او که جواب کوي دا څه چې لګي نو به داسې جواب کوي. ناسا لکه دا هغه د ساده سي هغه استعمال دی. او دا سي چې دا موږ وایو چې څه، دا همزه چې راشي دا به لږ سخت شي، او دغه باور یې څه دې وکړل یا څه به کوي، څه دې ورته وویل. دا ټول دې کې سوالي دي، تپوس دی. نو دا حمزه چې دی دا به موږ لږ سخت ولاړه وه دلته څه، او دا دی څه ناسه. دې اردو کې که موږ معنی کوو که نه، څه خو بی ویل، دا مې جمله کې استعمال کړم. د دې اردو کې معنی راځي کچھ، او دا چې دی د دې اردو کې راځي کیا. لکه اوس په کچھ او په کیا کې څونه فرق شو. دا دغه څه دی، اوس دی ښه. که موږ چاته ووایو چې ورشه دا کار وکړه، یا وړوکي ته ووایو هغه وایي ښه کومې، دا هغه ښه دی، دې باندې همزه نشته. ښه سمه ده، دا هم لکه دا کار کومه. او که دا وایو موږ وایو چې دا څیز ډېر ښه دی. دا څیز ډېر ښه، دلته د ښه معنی ده اعلی. د دې همزه سره دا ښه معنی شوه اعلی. اردو کې داسې لیکلی کېږي اعلی، او موږ پښتو کې داسې لیکو دا عام اعلی. او د دې معنی راځي چې موږ وایو چې ښه سمه ده، ټیک ده، وبې کوم. نو دونه فرق دی د دې. ښه دغه شان نه اوس دا نه استعمالوه. د دې نه څه جوړیږي. دا نه چې دی لکه دا اوس، او دا چې دی دا انکاري دی. انکاري داسې دی چې موږ لکه وایو چې نهي، او دې نه مطلب دی د دې نه دلته معنی راځي سې په اردو کې، د دې نه
او دا نه چې دې ته مونږ انکاري وایو لکه دا کار نه کوم. نه کوم ډوډۍ نه خورم. دې کې انکار دی ټولو کې. نه کوم، نه خورم، نه ځم، دا هغه انکاري دی. او دلته چې دی دلته دا انکاري دی ځکه چې همزه پې نشته. او د دې اوس مونږ اردو کې جمله جوړو اس سے کیا بنتا ہے، د دې نه څه جوړېږي، داسې اوس خو دغه شان دا ته او ته اوس چې دا ته استعمالو نو مونږ داسې لیکو اسمان ته خطل. غر ته کتل. دا هغه ته دی. او دا ته چې دی د حمزه والا دا ته څوکې لکه دا مخاطب ته وایي تم. د دې معنی دا اردو کې تم ته څوکې، ته چېرته ځې، ته راغلې، ته لاړې. او دا چې دی اسمان ته ختل لکه څونه فرق لري داسې معنی هم بدلېږي. خو دغه شان دا لفظ دی لا او دا دی له. اوس مونږ وایو چې سلیم لا دا ورکړه، دا هغه لري کو. په دې معنی اردو کې راځي کو. سلیم کو یہ دے دو، دا هغه لري. او که پرس که په دې باندې مونږ حمزه ولګو نو بیا به دا بالکل معنی بدلي. دا به داسې له پېښوره راغلم. دا عام پښتو جمله کې بوز دا څنګه د څه په ځای راځي. مونږ چې داسې وایو که نه چې پېښور نه راغلم. دا د دې نه ختمولو لپاره دا له مخکې لګي او دې پېښور سره به دا هیو لګي، باقي به دغې کله له پېښور راغلم بیا به پکې نه نه دا به نه له پېښور نه راغلم، دا به غلطي. له پېښوره دا هغه حمزه والا دی. او دلته دا له چې دی د دې معنی ده کو یا تا. پلانکي ته مې ورکړل یا پلانکي ته ورکړه، دا هغه لري. له پېښور راغلم، پېښور نه راغلم. د دې نه ختمولو لپاره دا لام باندې دا حمزه دی. او دا ډېر خلک دا غلطۍ کوي چې دا ډولي کې نو هم دغه له استعمالي، په دې ځای کې هم دا له استعمالي، د دې معنی بدله ده. موږ له پکار دي دا به اوس تاسو ته د نور لفظونو کې وښیم چې څونه فرق دی پکې. لکه کوس موږ دې له راشو دا دواړه لفظونه ایمان بد به لیکلي ټوله. دا دی واړه. د واړه معنی ده لکه ټول. کور کې واړه ښه دي، کور کې ټول ښه دي. واړه دې ولیدل، ټول دې ولیدل،
دا هغه واړه دی لکه ټول معنا ده او دا چې د حمزه چې په لګي واړه شور کوي لکه واړو دا واړه دي ماشومان شور کوي ماشومان شور کوي خلک تاسو کوي کنه څو واړه دي دا حمزه واله دی او دا واړه چې د دې معنی را ټول واړه کارونه مې وکړو واړه مې ولیدل ټول مې ولیدل دا دونه فرق دی په واړه او واړه دغه شان موږ سره بیا د دوه لفظونه یو شان نور دي دا دی زړه کافي نه وړم زړه کافي لکه استعمال شوی سیس ته زړه وایي زړه کافي نه وړم زړه کافي نه اخلم او هر څومره لکه اردو کې معنا راځي پرانا او دا چې دی چې د حمزه په ولګېده هم دغه لفظ دی خو صرف په دې هې حمزه ولګېده دا دی زړه هر حمزه سره دا لفظ د ودرېږي زړه او زړه دا هې چې دی دا بیا خپل اواز ختم کړي زړه می خراب دی زړه می تری تور دی زړه دل او زړه قرآن زړه کافي استعمال شوي چیز هغې ته زړه وایي زړه ښځه خو دغه شان بیا دا دوه لفظونه دي یو شان دا درې دي چې دا خلک پکې فرق نشي کولی او غلطۍ پکې کوي نو هغه داسې دی چې دا هغه چې دی دې باندې حمزه نشته هغه دې ولیده هغه دې ولیده ګوره دې نه اټومیټک لکه په خپله پته ولګېده هغه دې ولیده لکه مؤنث دی مطلب دی چې جینۍ ښځه ماشومه که دلته مونږ ماشومه دې ولیده ګوره د هغې په ځای دا اواز ورکوي که مونږ وایو ماشوم دې ولیده نو بیا به ولیدو راځي ولیده به نه راځي دې سره نو هغې سره به بیا دا حمزه لګي مذکر دپاره د نر دپاره دا د زنانه دپاره راځي هغه ښه کوم چې الله دی که نه دې باندې هغه ښه ښځه ده ګوره او دلته چې دی هغه څوک یا هغه دې ولیده هغه به بیا داسې راځي هغه دې ولیده ولیدو دا ډېر فرق دلته خلک بولي کې اکثره دا به مونږ د حمزه والا هې لګو ولیده
هغه دی ولید د دې مطلب دا دی چې دا حمزه په مونږ لګو نو دا مذکر شه نر شه دا نر د پاره استعمالیږي هغه کور نو بس مونږ ته پته ولګي چې سړی دی اوس دا بل یو لفظ دی مونږ زړه خبره کوو لکه هغه تصویر دی یاد شي هغه زمانه دی یاد شي هغه کور دی یاد شي د دې لپاره دا هغه چې څنګه وینا دا هغه شان به لیکل کېږي هغه انځور تصویر ته انځور وایي انځور دی یاد شي هغه کور می خوښ و د دې هغه مطلب دا دی چې تیر اوسنی نه دا زموږ د هغه لفظونه دي چې خلک ډېرې غلطۍ کوي کوم چې پښتو پوهېږي نو انشاءالله په بله ویډیو کې به له نوي پروګرامونو راوړو او د الله په امان